بسم الله الرحمن الرحیم. نننی زموږ ټاپک دی په پلاستیډز باندې. پلاستیډز په نننی ټاپک کې به موږ کوشش کوو چې پلاستیډز باندې ځان ښه سړي پوه کړو. ټیک ده، تاسو هم ورڅخه په توجه په غور سره وکړئ چې پوه شئ پرې. دا د 9 کلاس په بایولوژي کې دی. ټیک ده، فرست ایئر هغه کې دی، خو بهرحال له اول نه به د بیس د 9 هغې نه شروع کړو چې تاسو ته پته ولګي چې دا څه ته ویل کېږي. پلاستیډز پلاستیډ چې کله موږ راوړو، دا اولنۍ خبره د انسانیت ساتي، دا ارګانیلي ده. څه ده؟ ارګانیلي. اوس ارګانیلي څه ته ویل کېږي؟ ارګانیلي به تاسو پېژندلي، ځکه موږ د دې نه مخکې ډېر شی ارګانیلي چې کوم دی هغه وویلو. خو بهرحال دې ته بیا وکړئ، د ارګانیلي دې ته ویل کېږي چې کله بایو مالیکیول رایوځای شي. څه؟ بایو مالیکیول. بایو مالیکیول څه ته وایي؟ اوس د ځان دغه دی، نو داسې مالیکیول هغه په لیوینګ تینګز کې چې کله بایو مالیکیول رایوځای شي، د هغه یو سټرکچر جوړوي چې هغه سټرکچر ته موږ څه وایو؟ ارګانیلي. بایو مالیکیول مثالونه کاربوهایډریټ دي، پروټینز دي، دا مالیکیول دي. خو کوم مالیکیول دي چې په لیوینګ تینګز کې موندل کېږي، نو ځکه ورته بایو مالیکیول ویل کېږي. دا چې کله رایوځای شوي دي په یو خاص مقدار، په یو خاص طریقه کې، نو هغه یو سټرکچر جوړوي په سیل کې، چې هغې ته بیا موږ ارګانیلي وایو. څه ورته وایو؟ ارګانیلي. دا په سیل کې دننه پراته دي. نو دغه شانتې پلاستیډ هم موږ سره ارګانیلي ده. دا څنګه ارګانیلي ده چې دا موږ سره ډبل ده، ډبل ممبرین باونډډ ده. ډبل ممبرین. د ډبل ممبرین مطلب دا دی چې د ارګانیلي نه ګیر چاپېره یو ممبرین وي، خو چې کله هغه دوه شي، نو ګیر چاپېره ته یې دوه شي، نو بیا ورته موږ ډبل وایو. ډبل یعنې دا پلاستیډز موږ سره داسې دي که نه، چې د دې نه ګیر چاپېره به دوه څه وي؟ ممبرینې وي. دا خبره به تاسو ته بلکل ځان ته کلیر کړئ چې پلاستیډ موږ سره ارګانیلي ده، داسې ارګانیلي ده چې د دې نه ګیر چاپېره موږ سره دوه ممبرینې دي. دا یوه خبره شوه. بله خبره موږ سره دا ده چې د داسې ارګانیلي ده، ډبل ممبرین دي، خو په دې کې دنده څه دي؟ دې کې دنده پیګمنټس دي. پیګمنټس کنټینینګ مطلب دا دی چې په دې کې پیګمنټس دي. پیګمنټس ویل کېږي رنګ ته. یعنې د یو موږ سره داسې ارګانیلي ده چې دې کې څه دي؟ پیګمنټس دي، رنګ، چې په رنګ باندې دا څه ده؟ مشتمل ده. ګیر چاپېره کې موږ سره څه شی دی؟ ډبل ممبرینز دي. دا به په چا کې موندل کېږي؟ نو دا خاص کر په پلانټس کې موندل کېږي، په پلانټس، او دې نه علاوه په فوټوسنتیټیک پروټسټس کې هم موندل کېږي. صحیح شوه؟ پروټسټ، هغه پروټسټ چې هغه فوټوسنتیسس کوي، نو په هغو کې هم موږ سره دا موندل کېږي. څنګه موندل کېږي؟ تاسو به داسې چلو کوئ چې د یو بوټي سلور والی یا د پروټسټ سلور والی، دا چې کله تاسو په مایکروسکوپ باندې زوم کوئ، چې تاسو دا زوم کوئ، نو په دې کې به تاسو ته یو داسې ممبرین ښکاره شي، یو داسې ارګانیلي به ښکاره شي چې د هغې نه به ګیر چاپېره دوه ممبرین وي، دوه پردې به وي، او رنګ به وي پکې، داسې رنګ به پکې ښکارېږي. نو دغه ارګانیلي ته به تاسو څه نوم ورکړئ؟ پلاستیډ. دا مخکې نه انسانانو ورکړی دی، خو تاسو به صرف ځان سره څه یادوئ چې دا څه شی دی؟ دا پلاستیډز دی. دا په چا کې موندل کېږي؟ دا به په پلانټس کې موندل کېږي او پروټس. داسې نه چې تاسو د انیمل سیل راوالی پکې د پلاستیډ ګورئ، نو دا بیا غلطه خبره ده، یا د فنجي. نو دا به په دغه دوو کې موندل کېږي، په پلانټس او په پروټسټس کې. اوس د پلاستیډز موږ سره چې دی، د دې بیا قسمونه دي، کاینډز دي، مختلف قسمه پلاستیډز موږ سره موجود دي په بوټو کې او په پروټسټس کې. ټیک شوه؟ د کاینډز خبرې وکړو، کاینډز. خو مینلی د دې چې کوم قسمونه دي، هغه درې قسمه دي. ټیک شوه؟ دا به ځان سره یاد ساتئ. څو قسمونه دي؟ درې دي. پلاستیډز موږ سره 3 ټایپس دي، یا 3 کاینډز ورته هم تاسو ویلی شئ. هغه کاینډز یا هغه ټایپس قسمونه چې دي، په هغې کې لومړنی دی کلوروپلاست. کلوروپلاست. دویم چې موږ سره کوم دی؟ کروموپلاست. او دریم چې موږ سره کوم دی، هغه دی لیکوپلاست. زما خیال دی چې لیکچر من به تاسو پوهیږئ.
که به هر حال نه پیدا کمنټس یا بل د بل چا لیکچر وګورئ. د دې مطلب دا نه دی چې لکه تاسو بس دا ګورئ، تاسو په یو طریقه باندې ځان پوه کوئ او په یوټیوب کې چې تاسو هرې ویډیو وګورئ د هغې نه به تاسو ته یو نه یو ټکي چې دی هغه نوی زده کېږي. نو کوشش کوئ چې تاسو ته یو ټکی زده شي خو چې ښه زده شي، او زما مین مقصد هم دا دی چې تاسو ته یو ټکی زده شي. ښه، لیکوپلاست، کلوروپلاست، کروموپلاست، لیکوپلاست، دا 3 قسمونه شو د چا؟ د پلاستیډز.